صبر راته وکړه نو سبا مالا صبر 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 ټوله زندګی په ډوک بوک باندې تیر کړه زماره پیسې باقی پاتې راکا د لسم تاریخ پورې سره ټیم د کورات نه کړل نه کمیس پرتګ دنو باسم زه په لیکل کې شرموم پیسې راکې او کنه بو قرضدار یې چا وجلې ورور لکه اوبه راکئ ظالمانو ای ملګري ودرېږه لکه د اوبو نه راته شراب جوړ کړي ظالم بچو دا واله رب دې خوشحاله که وله وی هله ډاکټر ته وی سړی غرق دی وی سړی کلمې نشته ورته ووایه هاي 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 لوی ډاکټر راولئ لوی السلام علیکم وعلیکم سلام دلته زموږ مریض راوستو په اینو کې ډاک پاتو او جی اوس یې سټیچر کې راوړو دی خو ایمرجنسي ته ورغلی ورشئ یا الله زما د پاره بچ کې خدایا لکه دا کال چاته را روان دی چوا دی کوي که نه دماغ پرانه ولې دی ته رسوه یاره دا ټلیفون نه د ماشین اواز دی ته ځان ریلیکس راغلی ډاکټر راغی څه مسله ده لکه الای ډاکټره دا را باندې د یو کس قرض و دومره ظالم انسان ما په د خپله زندګۍ کې نه و لیدلی ما پسې رالی وي قرض راکړه ما ورته اوس راسه نشته قرضدار یې چا وجلی بس په دقه کلمې ویشتو جي ډاکټر صاحب دا دروغ وایي دا دوو غویانو منځ کې ګیر شوی دی غویانو والی دی زه الله به خیر کړي چې کوم بیا تاسو ته وایم ښه سا واخله سا واخله سا واخله بر وګوره لږ جبر وباسه دا دې څه دی لکه ډاکټر صاحب دا مې کشر رور دی ښه دته خو د وینې ضرورت دی تاسو ورشئ او ډریپ وینه تاسو ورکړئ سیده بیا دې ته وخېږو څه زه یې نه ورکم ډاکټر صاحب ما کې نه کم ده زما خو ګوره په دې غوږ دل دی په دې سترګو کې مې پرخ دی په خپو مې دل دی دا یخته مې بر ناقه سپین شو دا وګورئ زه څنګه یې نه ورکم دا بل ملګری راغلی دا به وینه ورکړي که نه ډاکټر صاحب زه خو دلته بل مریض سره راغلی وم او دلته بار ناست وم بټ ډاکټر صاحب دننه راستو ډېره ګڼه ما یې پته نه ډېره شي چې روغ دی ښه ما کې نه کوم نه ما کې ورته شوې ده تا را کیلې په کوم حساب وخوړې دا خو دلته لاوارثه پرتې وې څنګه وخوړم دا وایه انا کوم مشر سړی زمونږ نه مریض دی غوبل دی وکړه څه چل دی زما رور د اینې د لاس امري ساس کې یې نه ورکړه کیلې ته غونډې وخوړلې ستا کم یو ورور دغه یې الله الله نو زه ولې دا خپل ټول بدن ورکوم خو ما در پرېږدی لاره ډاکټر صاحب د مریض کنډیشن څنګه دی جي کنډیشن خو خراب دی خو دته یو 2 ډراپ وینو ضرورت دی اله ډاکټر صاحب په ډایرکټ وته سٹارټ کړو چورلنګ وته جوړ کا دا خو داسې نه وي که نه دا به ته ځې هلته به وینه ټسټ کې دا ملګري سره لاړ شه چې وینه دې ټسټ کړي برابر وي څه بیماریانې در کې نه وي هغې نه بعد به ورته خېږو ښه اله ډاکټر اله کنه نو د هغې پورې خو به رانه دا موږدار شي زه الله به خیر کړي تاسو ورشئ لکه دنه د وینه والې او ټسټ یې کړئ ډاکټر صاحب لکه خواري مهنت وسره وکړه د دې شي سره مې لګه جاخه د لګ دی بګ دی د مو سره بس زه وبشي ان شاء الله دا خپل پروتوکول دی دا به کوو ان شاء الله بس کیږي به نه دا کیلو والا د څنګه پرې خو دا کیلو والا نه څنګه لاړې وای دا کیلو والا نه څنګه روغ لاړې کیلو والا خو مې دومره وغرب او چې یاد بیا به نه راځي یاره که لاله ورشه منډې لږې کیلې او لږ امونه راوړه او لږ وسه مڼې راوړه نو چې زه هغه وخورم نو لږ دم به راکې راشي د خدای په انصافه ښه اوس تاله کیلې م راوړم یا د الله ولي تا خو ماله دومره ډنډې لړلي دومره چې کم خو زما قرضداري دي راپسې چغې وایي
ستا د لاسه خو زه منزله نشم تللی اوس تا له کیلې هم راوړمه زه یم چې زه دې ملک ما څنګه شو ښه دی دغه دی ژوندی شو یا الله ستا لاک لاک شکر دی خدای پاک یا الله زما لپاره روغ صحت ورکړه خدای پاک یروره زما خو ورور دی که نه زه یې دونه پروا نه ساتم چې ورک شي ښه دی خو دا راته ووایه چې ستا څه دی چې د اسپتال دې په مخه راغوستی اله یا الله ستا یو پیره بیا لاک لاک شکر دی خدای پاک چې دومره سری خو پیدا شو ورور پیدا شو یروره زما په قرض دی یروره زه یې رور نه یم زه هېڅ هم نه یم ته پوه شه او دی پوه شه زه دنه لاړم گزاره مې وشو خو چې تا وینم بیا خراب شو راځئ السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم غاړې له در پاسم کوه ښه کینې بل راوخېږي راځئ 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 دا زما ملګري دي او دا ملګري دي او ډېر بې تخشا خالقان لکه ما له خو نه وو خو زه بس بس بیا مسکه نو ځان موږ هم باندې په ورو ورو ماری مې زه وچه وچه کېږي څنګه یې په خیر خو رالی که نه لکه دا مرګ چې مونه پېژنو دا خو زما ډېر جګره یار دی دی خو ډېر بې تخشاخه انسان دی چې کله هم زما پیسې په کار شي وي در واخله بس لږې روپۍ دي راته انشاءالله به دغه هم دغه شي که نه روټۍ هم خوړلې که نه روټۍ ورشه منډې دوی له شیخه روټۍ دوی له راوړه بیا به حساب کوو ځه مرګ چې ما پاریس دې مال ته بخي وره ما یې راوړه او ما له څه لږه نری غوښه راوړه بس وبه شي مړه وبه شي نه دا راته ووایي چې تاسو شادیحال نه راغلي یو که نه مریض ته کور ته راغلي لکه نو خو مریض دی نو موږ نهاره خو نه شو تېرولی موږ به مریض ټوکمار دی ټوکمار دی نه لقمان نه یم سرکاري ورکول نو به دې پوه که دا واقعه څنګه دا څنګه چې لکه دا وی والي ما په دا د ګل پوشنګ دی وی ریله شو او زمونږ هغې باندې رامنډه کړه ما خلاصې کړو بس په دقه زینه زرګس کې ووالمه او پاوا یې کړمه دا وټۍ د هغه هم کوو درله ته منډې پاسه کاته کې ولیکه ځه ته دې غمه شه راځئ هوټل ته ځو دلته هسپتال والا ایا هوټل ته وځو خو زموږ د مرګ چې طبیعت ہوتی هسې ګډوډ ما چې دلته ټېسټ ویلو وکړو ښه ټېسټونه کې داسې کار وکړه ورشه ایم آر آی مو کا او ایکس رې مو کا ټېسټونه مو کا او شته انشاءالله تعالی زما داسې ملګری نه دی وکړه ځه ورشې ټېسټونه وکړه دا خو ښه کار وکړه چې ځان هم دلته راورسوم زه به ځه الله مې ایمان ته خیر که ځه خدای پاکه د حیا څادر تر پال را باندې راواچ ایو لکه روټۍ هلکان وخوړه که نه هلکان مو یو ټوسپاره یې وایي 15,000 روپۍ سره به ټېسټونه واغېستې څو 15,000 بس دا ټوله کاته یې وکړه که نه بیا به ګورو صحیح ده را کاږو به مړه دا خو لوی او د 15,500 روپۍ خوراک وکړو ته هلکه دوی خو ډېر نار راغلي جوړ انشاءالله تعالی که دا په کومه طریقه چې ته لګیا یې که نه نو د خیره سره دې هسپتال نه به ته په 3 لک روپیو خلاص شي مړه چې روغ شو ګورو به اورې دا خو ژوند څه تړلې خبرې دي که نه بس دقه خو زه هم یم چې خدای پاک دې زما هېڅ هم نه کولی کي زما د پیسو به دقه دوا راته کوه چې زه وځم نو تاله به لینډ سیده کم که نه السلام علیکم صاحب صاحب ایو وعلیکم سلام ښاغلی غلام رسول الله هلکه جوړ کېنه لکه تا پسې خو خپه نشته هلکه خپه نشته خپه د سره ظالمه چور ماچور وه قیسې نه خو نه یې خبر که دا څه چل شوی و لکه دا غلپش رنګ دی چې کوم دی دغه غوی و راخلاص شو رالی زموږ په غوی ورغی زه ورغلم خلاص مې کور را په دې حساب یې چوات کړم بڑا کمزور یم جړا راځي چې چوات یې کړم یاره خو یې ویشتمه مسلمانه سي بس مې پرېوته او چمچټې کې پردې واچې نه مې وکړی که نه مې وکړی دا حاجي راغی هغه پسې ښه وروالم اورې بدن کیسه ده دا ملګری دا خو زما ډېر جګره یار دی واو منیر جانه که مریض لکه ګل منیره دې خوا دا غلام رسول صاحب دې تپوس کړي یاره غېږ ورکړو ته تش نه لاس وله ورکړه دی لږ ذهني دغه دی خیر خیر دی دا زما ملګری دی شیخه او دی د پراپرټۍ کار کوي دی بارګینینګ کوي مړه چې دنیا به تر دې ټول دی کوي
خو مسله دا وله کې وته که نه د انډرپلو والا ګیر کو نو بس ګینه نور خط تکړو اوس زه یې ګاډي والا بېځای کوز کړم دغلته انارو کیلې وې سیوان و انګورو ما سمې له راغېسته خو څه ونه رالم بس تش لاسې ته له رالم نو خو دغه شیزونه خلک راخلي نو ولې تا وله څه کول د میخې سوټه دې وله راغی یا به وله ښه یا به وله نه وي. لکه خبره زهر ټیک هم ښه دي زهر ده نه خیر دغې باندې به نه ورغلل ته به یې هلکانو خوړلي دنیا خلک راځي که نه خو جوس به دې راغېستي او به دې کیل راغېستي و که نه راغېستې مې په دې سیورو راوختم او بس بیخي هلته ورته په خپله کېناستم ومې خوړ مزل کنه مې دا سیړۍ ډېرې سختې دي که نه ډېرې سختې سیړۍ دي روټۍ یې خوړلې ده نه مې ده شیخه دې لږ روټۍ نه ده خوړلې او په ده به روټۍ خوړل غواړي انشاءالله څه به خورې جانانه یاره زه خو کرشم خورم او زه یم چې ما او دا شیخ دواړه لاړ شو دواړه وروڼه ډوډۍ وخورو چې خدمت ته سا شو والله لکه دا رنګ دې ډېر تور شوی نه دی غلامه غر کې نه رنګ یې بالکل ټیک ټاک خو په دې باندې حیران یم چې کوم ملګری دې راځي هغه بس پور خېږي نه په کور کې د رزق درک لګي لکه تاسو مریض ته راځئ که واده له راځئ په کور کې خورئ که خبره واوره مړه به دا خو سړي خوښه نه وي خو وشي زه م دله به دا تشتونه وکړي که نه هوا به دا خرچنګ لږه راکړه موزه ورشئ ځه دا ډوډۍ وخورئ ځه شیخه ورشه اوسه ځه دا سړی مه خفه کوو سړی ډېر د کمال سړی د پراپرټي ډیلر دی امیره خاص را کړي به خو دغه د شیخه ما داسې یو انناس او یو جوس راوړه انناس دم انشاءالله تعالی زهر دله راوړم بسم الله الرحمن الرحیم عزتمندو تاسو ته څنګه معلومه ده چې نن موږ دا جرګه د یو دوه پریکانو ترمنځ راغونډه کړې ده چې دې دواړو دا فیصله په خیر باندې وشي او خیر ته ورسي چې د دې نه څه شر شدت ونه جوړ نه شي او مهرباني کېږي دا بسکټ دې جواب اوسه نو په دې باره کې زموږ تربیه بازار دا صدر صاحب دی کامان خان دی غونډل صاحب دی او داسې مدیر دی او ډاکټر صاحب چې کوم دی هم موجود دی نو انشاءالله اوس به موږ د دواړو خبرې به اورو لاول به د مدیر صاحب خبره واورو بیا به د اسحاق خان خبره واورو مننه چې دې دواړه څه وایي نو هغه شان به بیا موږ فیصله وکړو صدر صاحب دا بسکټ درته ووایه د ټولو یو جهان مننه د دې زونو په کړو مننه دا کومه نه ځکه چې دا خو څنګه چې دا مریض پک ډرد دغه چې دا ملګری مس پک ډرد او ما خو خپل واک اختیار چې کم دی ډاکټر صاحب لا ورکړی دی دا د ګل سنټر چې کم دی مالک دی ډېر ستر سړی دی یو نوم لري ماشاءالله زما حساب کتاب د ډاکټر صاحب زما خبرې ته غوږ کېږدي دله ما ورکړې 50,000 روپۍ د یوې هفتې دپاره تاسو ماته غوږ کېږدئ غلام رسول صاحب 50,000 روپۍ د یوې هفتې دپاره د هغه پیسو د دې بیمه نه سره وشوي یو کال صحیح شو یو کال ورسره وشو یو کال اوس وده یم بله اوسنۍ خبره ده یو هفته وشوه یا 4 ورځې وده یم نو یو سپک ډرت انسان نه پسې ټلیفون وکړو لکه وایي ستا چې په چا باندې هغه قرض دی وایي هغوی والې اخې مې غرق شوم بیا پیسې مې مړ دی وایي نه ژوندی دی نو زه بیا راپکې لکه سهار اوچته نو چې اوس رالم په ګل هسپتال کې ګل میډیکل سنټر ته خدای کې داخل چې ورغلم نو دا خوله خپې او خېټې هر څه ګډ وډ پراته وو وران شوي نو په نور هېڅ هم خفه نه یم په دې هم نه یم خفه چې دله مې علاج وکړو صرف په یو شي خفه یم چې د ده په علاج باندې ولګېدې 50,000 روپۍ خو چې د ده خوا له کوم ملګري راتل ځان سره به یې ګاونډیان هم راوستل وروره ته به ورته ویل چې ته خو زیړې ته خو خړ شوې ستا خو پوندې چاودې دي هله علاج وکړه ټسټونه وکړه کباب راوړه میان راوړه وروره ته به یې په شادي حال ته راغله 1,00,000 روپۍ د دوی د خېټورو ملګرو زمانه وخوړلې او 50,000 روپۍ په علاج ولګېدې نو ډاکټر صاحب ټوټل څو روپۍ شوې 2,00,000 روپۍ نو 2,00,000 روپۍ زه اوس غواړم د ده چې کوم خپل ورور دی هغه د ده ورورۍ نه انکار وکړو وایي دا زړه پېژنم نه نو خدای شته یا به نن په دې دنیا کې به یا دی او یا به دی اما دغه فیصله ده ډاکټر صاحب واک اختیار مې تاله درکړی په تا باندې مې یقین دی په تا مې اعتبار دی نو مې په چا باندې مې اعتبار اوس په دې څه کار وکړو چې هغه روغ ډېر سپک ډرد سړی دی جرګې نه متختی و اوس په دې اسحاق خبره واورو چې اسحاق څه وایي تا خو خپله خبره وکړه ولیکي اسحاقه جی ته وایه ورورې ته څه وې بس جرګمار صاحب زما خو صفا او شفاف خبرې بالکل زه خو وروره په بوسو کې اوبه نه ګورم تا ته ښه پته ده که نه دا کلیواله مې پېژنې وروره
خو راستا خو ما سر جرګې وارې کړي بالکل همداسې ده که نه زما نور قرضونه هم تا اوار کړي خبره داسې ده چې جرګمار صاحب ته مې کوي یا ډاکټره ته مې کړې ځه اوس ته یو کس سره چې کوم دی د ګاډي لانجه ده او ته ما پسې راشي چې اسحاقه ما له یو 100,000 روپۍ راکړه او دا سړي ته مې چې کوم دی د ګاډي 10,00,000 روپۍ دي ستا په دې 100,000 زما دا پیسې راازادېږي او زه یې در نه کوم زه به ډېر سخت بېمار یم چې زه یې در نه کوم نو چې زه درله دا 100,000 روپۍ درکړم ټیک ده او ستا پې 10,00,000 راازادې شي نو دا ما د مسلمانۍ کار وکړه که د کاپرتوب کار مې خو ما ته دا ووایه نه دا خو روغه خبره ده روغه خبره ده صفا خبره ده نو زه دې ظالم انسان ته وایم چې په وطن کې مې ځمکه ده زمیندار سره ده وروره په 2,00,000 روپۍ باندې راازادېږي د 100,00,000 روپو ځمکه ده نو چې ته دا پیسې راکوم دغه مځکه زه راخلاصه کړم د هغه نه او زه یې خرڅه کړم به ته دې خپلې 2,00,000 روپۍ واله ما نه دا ټولې ته واله زه پیسه کوم تی ځان له جنګوره به چې څه ګټل به څه تاله او څه به ظالمه دې کې څه دي غلطه خبره پکې شته لکه نو ته دا 2,00,000 روپۍ ورکړه ظالم چې د ځمکې پرې آزاده یې دا خبره یو بیا وکړه ویل ته دله دا 2,00,000 روپۍ ولې نه ورکې د شکل نه خو ماته جرګمار کم او ډولکیمار ډېر ښکاري خوله یې د سړونه ده دا زه چې وایم ډاکټر صاحب دا زه چې وایم چې نن سبا انصاف نشته بیماري ده نه نو چې ولې د کار خبره مې وکړه ده لکه چې دا 2,00,000 ته مال راکړې او دا 100,000 پې راځي شو دا 18 بیا ته چلې ته چې دا 18 وچلې ما نه تپوس کړې ته چې دا 18 چلې ما نه غلام رسول ما دې تپوس کړې دا چې دا 13 چلې هلکه تاسو کریم کړي دي تاسو وایي دا فیصله ده ټیک وکړه ډېره که غلطه ټیک یې وکړه کامران صاحب نه غلطه نو ټیک یې وکړه لکه ته چې دا 2,00,000 دله ورکړي نو ځمکه پرې آزاده کړي هغه ځمکه ده د 100,000 روپو دغه ورته مه وایه دغه ورته مه وایه نه پوهېږي د جرګې نه خبر نه دی او ته دا 2,00,000 روپۍ دله ورکړه چې دا ځمکه پرې آزاده کړو 100,000 روپو ځمکه شوه په نن حساب دې پوهېږو 2,00,000 روپۍ ورکړه دا 2,00,000 روپۍ به زه نورې ورکوم